بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه دویم درس دی. د 500 څخه زیاتې پوښتنې په دې روزنیز پروګرام کې شاملې دي. راځو 11 پوښتنه په هغه څلور لارو کې چې د درېدو علامې یعنې ساب ساین موجود وي نو تاسو باید ودرېږئ او لومړی خپل کیڼ لور بیا ښي لور وروسته کیڼ لور ته وګورئ او حرکت وکړئ. حرکت وکړئ کله چې ستاسو مخکې موټر حرکت وکړي. لومړی خپل ښي لور بیا کیڼ لور وروسته ښي لور ته وګورئ او حرکت وکړئ. سم ځواب دی لومړی خپل کیڼ لور ښي لور نه کیڼ لور بیا ښي لور وروسته کیڼ لور ته وګورئ او حرکت وکړئ. 12مه پوښتنه دا ښه خبره ده چې احتیاطي فاصله یوازې د موټر مخې ته پرېږدئ. یوازې د خپل موټر ښي او کیڼ لور ته پرېږدئ. د موټر په ټولو خواو کې وساتئ. سم ځواب دی د موټر په ټولو خواو کې وساتئ. راځو 14مې پوښتنې ته خپل د موټر مخ ته د عادي حالت څخه ډېر واټن پرېږدئ. مخکې د درېدو څخه په درېدو یا تم کېدو علامې ته پیچم یا چړۍ کې څلور لاره کې سم ځواب دی په پیچم یا چړۍ کې. راځو 14مې پوښتنې ته هر کله چې تاسو تاویږئ نو تاسو باید خپل سرعت راکم کړئ سرعت څارنه وکړئ سرعت زیات کړئ. سم ځواب دی سرعت راکم کړئ. راځو 15مې پوښتنې ته هر کله چې تاسو په ښویېدونکي سړک باندې موټر چلوئ نو تاسو باید په چټکۍ سره لاین بدل کړئ. په چټکۍ سره خپل موټر ته سرعت ورکړئ. په ورو ډول سره د معمول څخه تاوېدل وکړئ. سم ځواب دی په ورو ډول سره د معمول څخه تاوېدل وکړئ یعنې د نورمال حالت څخه په ورو ډول سره تاوېدل وکړئ. راځو 14مې پوښتنې ته هر کله چې تاسو په ښویېدونکي سړک باندې موټر چلوئ نو تاسو باید په داسې ډول موټر وچلوئ لکه په وچ یا عادي سړک چې موټر چلوئ. د بدیلو لارو څخه کار واخلئ. خپل موټر مخ ته واټن یا فاصله زیاته کړئ. سم ځواب دی خپل موټر مخ ته واټن یا فاصله زیاته کړئ. راځو 15مې پوښتنې ته سړک په چټکۍ سره یخ نیسي یا یخ وهي کله چې په سړک کې لمر وي په سړک باندې سوری وي سړک منحني وي یعنې تاو راتاو وي. سم ځواب دی په سړک باندې سوری وي. راځو 18مې پوښتنې ته تاسو په یوه څلور لاره یا انټرسیکشن کې کیڼ لور ته تاوېدو لپاره په انتظار کې یاست. تاسو باید خپل د موټر مخکیني څراغونه وپړقوئ یا وځلوئ چې بل موټر تاسو ته لاره درکړي. اشاره ولګوئ او خپل د موټر ویلونه یا ټایرونه کیڼ لور ته تاو کړئ. د موټر اشاره ولګوئ او ټایرونه یا ویلونه مو مستقیم وساتئ. سم ځواب دی د موټر اشاره ولګوئ او ټایرونه یا ویلونه مو مستقیم وساتئ. راځو 19مې پوښتنې ته شراب الکول یعنې الکول ستاسو د موټر چلولو په مهارتونو او قضاوت باندې څه کوي؟ دا د موټر چلولو مهارتونو کې مرسته کوي مګر ستاسو قضاوت ته زیان رسوي. دا دواړه د موټر چلولو مهارتونه او قضاوتونه متاثره کوي. دا د موټر چلولو مهارتونه یا قضاوتونو باندې هیڅ ډول اغیز نه لري.
سم ځواب ده دا دواړه د موټر چلولو مهارتونه او قضاوت متاثره کوي. راځو شلمې پوښتنې ته. ستاسو په وینه کې د الکول یا شراب د غلظت راکموالي یوازینۍ لاره څه ده؟ تمرین ده، یعنی تمرین کول، په یخو اوبو سره لامبل یا شاور اخیستل، خپل بدن ته وخت ورکول یعنی صبر کول چې تر څو ستاسو د بدن څخه د الکول نشه لرې شي. سم ځواب ده خپل بدن ته وخت ورکول یعنی صبر کول چې تر څو ستاسو د بدن څخه د الکول نشه لرې شي. ستاسو څخه د زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ.